بسم الله الرحمن الرحیم. نن د اوبو په باره کې خبره کوو چې آیا د روټۍ په اخر کې اوبه څښل دا ټیک دي یا نه دي. که موږ معاشره کې وګورو نو خلک دا خبره کوي چې د روټۍ په اخر کې یا نور خوراکونه دي د هغې په اخر کې اوبه څښل دا ټیک نه دي او حواله د سنتو ورکوي چې دا د سنتو خلاف دي. نو آیا دا په رښتیا د سنتو خلاف دي یا دا زموږ غلط فهمي ده. دویم، بعضې خلک پکې میډیکل پروف ورکوي، یعنی مطلب ساینټیفیک پروف ورکوي چې دا ټیک نه دي، یعنی د دې نقصان دی. نو لومبې به وګورو د سنتو په حوالې سره چې دا خبره ټیک ده او که نه ده. که موږ حدیثونه وګورو یا نور مستند کتابونه وګورو نو د دې ذکر بالکل نشته چې د روټۍ په اخر کې اوبه څښل یا نور خوراکونه دي د هغې په اخر کې اوبه څښل دا ټیک نه دي، یعنی مطلب دا د سنتو خلاف دی. نو دا زموږ یو غلط فهمي ده چې موږ دې ته د سنتو خلاف وایو. داسې قسمه ذکر نه په حدیثونو کې شته نه په مستند کتابونو کې شته چې دا د سنتو خلاف دي. دویم نمبر، موږ میډیکل لیول باندې به وګورو چې آیا د دې څه نقصان شته یا نشته. نو که موږ روټۍ په ډېر زیات خورو، یعنی مطلب په ډېر مقدار کې خورو، ځان فول کوو، د هغې نه پس اوبه څښو نو دا موږ ته برډن بوج جوړوي او دغې نه موږ ته بیا دړم راتلی شي، د معدې خاص کر د معدې درد. دویم نمبر خبره چې کله موږ یخې اوبه څښو د روټۍ نه پس نو دا موږ ته مسله جوړولی شي. نو که موږ دغې په الټه باندې کار وکړو، په مناسب روټۍ وخورو یا نور خوراکونه کوو او د هغې نه پس نیم ګرم اوبه، یعنی مطلب چې نه ډېرې زیاتې یخې او نه ګرمې، دغه قسمه اوبه څښو نو دا زموږ دپاره نقصان ده نه دي بلکې فایده مند دي. فایدې دا دي، یو خو دا خوراک نرم شي، په اسانو باندې هضمېږي. دویم نمبر خبره دا ده چې خوراک کله نرم شو نو دې معدې ته په دې په هضمولو کې اساني وي، نو د دې په وجه باندې په معده لوډ نه راځي. او که موږ روټۍ په ډېر مقدار کې خورو بیا پسې یخې اوبه څښو او ډېرې اوبه څښو نو دا بیا زموږ اسیډیټي یعنې تیزابیت هم افیکټ کولی شي، په دغې وجه باندې بیا نقصان ده وي. او دا خبره مې ځکه کوله چې ډېرو خلکو له د روټۍ په اخر کې اوبه څښل یا نور خوراکونو کې هغې په اخر کې اوبه څښل دا مزه ورکوي، خو زموږ دلته کې دا غلط فهمیانې جوړې شوي دي چې یا دا د سنتو خلاف دي یا میډیکلي دا خبره ټیک نه ده. په دې وجه باندې بیا خلک یادېږي. دا بالکل زموږ غلط فهمیانې دي. اوبه څښل خو نیم ګرم اوبه څښل، یعنې مطلب چې نه ډېرې یخې وي نه ډېرې ګرمې. بل د روټۍ خیال ساتل، په ډېر زیات مقدار کې روټۍ خوړل دا ټیک نه دي. او خیر دی، مطلب یو کس دی هغه ته ډېر انرژي ضرورت دی نو لږ لږ خوراک دی کوي، په وقفه وقفه دی کوي نو دا ټیک دي. او واقعه خو به داسې اورېدلي محمد صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو حکیم راغلی او هغه ځانه مطلب موږ به ورته سټور وایو یا یو کلینیک وباسلی و. نو ډېر وخت د مریضان لا نه ړو نو دی راغی محمد صلی الله علیه وسلم ته ووایي چې مطلب داسې قسمه کلینیک مو وباسلی دی. کلینیک وایي هر څه وو او دلته کې اوس کلینیک دی نو موږ ورته کلینیک ویلی شو. نو ما له وصبر سکره نه لرو، ستا صحابو کې نورو کسانو کې ما له سکره نه لرو. محمد صلی الله علیه وسلم ورته څه وویل چې زما صحابه چې کوم دي دوی په نیمه ګېډه، یعنې مطلب چې یوه روټۍ دوی خوړی شي نو دوی نیمه خوري. دا زموږ دپاره فایدهناک دي او دا زموږ دپاره صحتمند دي چې موږ په نیمه ګېډه خوراک وکړو. او خیر دی که یو کس تاسو ته مو ووایي چې انرژي سیوا ضرورت وي نو په وقفه وقفه دې